د امنیت د لا ټینګښت او د منظمو خوندیتوب په برخه کې د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو ګړندۍ هڅې تازه د کندوز خان آباد ولسوالۍ امنیتي پولیسو لاس تنه حرفوي وسلوال غله د دغه ولسوالۍ د لومړۍ امنیتي حوزې پولیسو له لورې له 15 ارادي موټر سایکلونو او یو اراده سراچه ډوله موټر سره یو ځای نیولي دي. الحمدلله به اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی و امریتی حوزه اول ولسوالی خانآباد داتن سارقین در مربوطات ساحه محفلی به جرم سرقت همراه 5 اراده موتورسیکل و 1 اراده موتر سراچه و 1 میل توپنچه گرفتار گردیده و بعد از تحقیقات ابتدایی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. لدی سره د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د امنیتي پولیسو روان فعالیتونه او هڅې ستایي او د هر راز لازمو همکاریو ډاډ ورکوي. انشاءالله تعالی پس له دې به تل به همدغسې غله نیول کېږي، مختورې به معرفي کېږي اسلامي امارت ته قضایي ارګانونو ته. موږ له دې امارت نه ډېر خوشحاله یاستو، خصوصا د خپلې حوزې نه ډېر موږ خوشحاله یاستو ترېنه. شپې او د ورځې فعالیت کې دي داسې هفته نه وي چې 4-5 حادثې دلته ګیر کېږي، غلا، سرقت، دا بې لارې کسر، بې بندوباره کسر نیسي او ښایسته اصلاحات یې په دې محیطو محله کې راوستی ده. ورته مهال بیا امنیتي پولیس د ولس سر او مال ساتنه خپل دینی مسؤلیت ګڼي او په خبره یې هېڅ چاته به د منځته راغلي امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. همیش د اعلی د رضا لپاره دغسې د غلو، دغسې بدکارو، دغسې ظالمانو په مقابل کې همیش د اعلی د رضا لپاره شپه ورځ موږ د اعلی قربانۍ ته تیار یو. ولس ته او خلکو ته دا موږ ډاډ ده چې موږ د شپې او د ورځې د خلکو په د دې ساحې په امنیت کې یاستو. د کومه ساحه چې مربوط د دې حوزې ده، نو انشاءالله موږ د خلکو ته دا ډاډ ده چې دا رقمي خلکې دغه کومه سارقین چې دي، دا کاغلي دي، لوچکان دي، دا انشاءالله موږ د دې ساحې نه ورکوو. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غلو دا لسکسیزه ډله داسې مهال نیول کیږي چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت راوروسته امنیت خوندي او د جنایي جرمونو کچه تر ډیره بریده راټیټه شوې ده.